د هوتخیل برېښنا پایو تولید فابریکې کې د 2 نویو او پرمختللو ماشینونو فعالیدل. د هوتخیل برېښنا پایو تولید فابریکې کې د کنکریټي پایو تولید کار په مشخصو اندازو د وسپنیزو سیخونو پرې کولو او د تارونو پر مټ له بسته‌بندۍ پیلېږي. چمتو شوي سیخونه د کنکریټ اچونې مرحلې ته انتقالېږي او وروسته د بخار ماشین پر مرسته پخېږي. باز پروسه کش سرپوش میمانیم، باز کش میکنیم، باز تک‌کاری میکنیم، باز کش خلاص کردیم، کش دومه باز کرین میاره به دوران. وقتی که دوران یک 10 دقیقه 12 دقیقه دوران میدیم، باز بعدن کرین او رو میگیره در بخار پایه را واز میکنیم، بعدن کرین میگیره او را تخلیه میکنه. د هوتخیل برېښنا پایو تولید فابریکه په ورځني ډول له 10 زیاتې اصله پایې تولیدوي. مسؤلین وایي د 2 نویو او پرمختللو ماشینونو فعالیدو سره به د تولید کمیت او کیفیت د تیر په پرتله لا ښه شي. با سیستم سره عصری مدرن است، با سیستم دیجیتال است. اینا رو جدید آوردیم، این دست بدیم خاطر که پایه بیشتر و خوبتر بخار داده بتونه و خوبتر ابداری شود. دلته فابریکه کې همدارس د کیفیت د کنټرول په مخه له یوې میاشتې راپدې خوا پرمختللی لابراتوار فعال شوی. په دې سره اوس موږ کولی شو د اړتیا سره سم کانکریټ ټیسټ کوو، د غیر کیفیت څخه ډاډ ترلاسه کړو. مخکې موږ د ماشینونو درلودو، د بازار نه استفاده کوله، یو خو لګښتونه زیات و، بل هر وخت چې کله ضرورت شو موږ نه توانېدو چې هغه بازار کې ټیسټ کړي وای. دا په داسې حال کې ده چې تیر یو کال کې هوتخیل برېښنا پایو تولید فابریکې نږدې 8000 په بېلابېلو اندازو کنکریټي پایې تولید کړي چې دا شمېر د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی ښیي. 7000 اصل افنا پای تولید شده که تولید آن به سالهای قبلی چندین برابر افزایش یافته. د یادونې ده چې د هوتخیل برېښنا پایو تولید فابریکې مسؤلین او کارکوونکي په راتلونکي کال کې د خپلو چارو په برخه کې د لا ډېر پرمختګ ژمنتیا لري.